اتلسمه برخه. امر، مشوره او عمومي توافق د مشرۍ چارې له دریو لارو ترسره کیږي. امر، مشوره او عمومي توافق. د مشرۍ تر ټولو پخوانۍ تګلاره امر دی. مشران امر کوي او نور ټول باید د دوی د فرمان مطابق عمل وکړي. نن مشران په دې پوهیږي چې د مشورې پرته د فرمان صادرول نه یوازې د پرمختګ لویږي بلکې خپلو کارکوونکو ته انګېزه هم نشي ورکولی څو هغوی په سمه توګه کار وکړي. لوی درستیز ګیل پولاک وایي که خپلو کارکوونکو ته داسې امر وکړئ چې پرې پوه نشي ډاډمن اوسئ چې هیڅکله به هم په رښتینې توګه کار ونه کړي. که غواړئ شرکت مو پرمختګ او کارکوونکي مو په سمه توګه کار وکړي تر هر څه وړاندې هغوی ته د کار د اهمیت په اړه ډاډ ورکړئ. دوهمه لار مشوره ده. په دې برخه کې تاسو ته پکار ده چې له نورو مشوره واخلئ او وروسته تصمیم ونیسئ. د فرمان په پرتله مشوره کولی سي ستاسو کارکوونکو ته ښه انګېزه ورکړي. هغوی پوهیږي چې وروستۍ پرېکړه ستاسو په لاس کې ده. خو که مو د دوی سره مشوره وکړه نه یوازې دا چې دوی ته به مو انګېزه ورکړې وي بلکې له تاسو به مننه هم وکړي. په دې کار سره حتی که دوی ستاسو له تصمیم سره موافق هم نه وي خو بیا به هم ستاسو د شرکت د بریا په موخه نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. عمومي توافق بیا تر مشورې هم ډېر مهم دی. په دې برخه کې مشر نشي کولی په یوازې ځان وروستی تصمیم ونیسي بلکې د جلسې ټول غړي به پوره غور کوي او وروسته به نهایي پرېکړه اعلانوي. د جلسې ټول غړي به د دغه فعالیت په زیان او ګټه بحث کوي او وروسته به خپله ګډه پرېکړه اعلانوي. مشران د دریو لارو کار اخلي: فرمان، مشوره او توافق. هغوی تصمیم نیسي چې د کوم فعالیت لپاره له کومې لارې کار واخلي. داسې هم نشي کېدای چې د هر تصمیم لپاره یوازې له عمومي توافق یا فرمان څخه کار واخلي. که څه هم وروستۍ برخه یعنې توافق تر مخکنیو برخو څه ناڅه مهمه ده خو داسې نشي کېدای چې ټول تصامیم د وروستۍ برخې پر اساس ونیول سي. مشر باید دا تشخیص کړي چې کوم فعالیت کومې برخې ته اړتیا لري. آیا د دغه فعالیت لپاره عمومي توافق ته اړتیا ده که مشورې او فرمان ته؟ دا هغه څه دي چې پوهېدل پرې خورا اړین دي. کله کله مشران ډېر سخت تصمیم نیسي. د خپل تصمیم څخه هیڅ نه په شا کېږي. د دوی دا کړنه په لومړۍ برخه یعنې فرمان پورې تړلې ده. ښه مشران په دې پوهیږي چې د یوې موضوع په اړه بحث کول مستقیما د خلکو سره اړیکه لري. په حقیقت کې که هر څومره د یوې موضوع په اړه بحث وسي په هماغه کچه خلک سره متحد او د بریا چانس زیاتیږي. مشرانو ته پکار ده چې تر ډېره بریده د فرمان د صادرولو ډډه وکړي. دوی باید خلک وهڅوي څو د دوی سره د موضوع په اړه بحث وکړي ځکه په دې کار سره دوی کولی سي چې د ډېرو نورو خلکو زړونه هم ترلاسه کړي او په پوره غور سره خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. د باور فضا رامنځته کړئ. د مشورې او عمومي توافق پر اساس مشري کول تر ډېره بریده باور ته اړتیا لري. مشران باید داسې فضا رامنځته کړي چې هر څوک د مالکیت او مسؤلیت احساس وکړي. یعنې ځان داسې احساس کړي چې ګواکې دی هم د همدغه شرکت یو غړی دی او کولی سي په ښکاره خپل نظریات وړاندې کړي. څنګه کولی سو دا ډول فضا رامنځته کړو؟ په دې برخه کې پر همدغو موضوعاتو بحث کوو. د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ. هیڅوک نه غواړي په خپله دنده کې بېغوري وکړي. کیدای سي ځینې ستونزې وي چې د شرکت د پرمختګ مخه ډب کړي. هڅه وکړئ او پر وړاندې یې مبارزه وکړئ. هر وخت چې د کومې ستونزې سره مخ سواست پر وړاندې یې کلکه مبارزه وکړئ. د هغو کسانو سره مستقیما په اړیکه کې سئ کوم چې له ورته ستونزو سره مخ سوي. د هغوی سره خپله ستونزه شریکه کړئ، پوښتنه ترې وکړئ او په پوره غور سره یې پر حل لارو فکر وکړئ. شکایت، بهانه او بې ځایه قضاوت مه کوئ. کیدای سي دا ستونزه ستاسو لپاره یو ښه فرصت وي. ښایي د ستونزې لامل تاسو خپله یاست خو درک کولی به یې نه سئ. اړینه نه ده چې د هرې ستونزې پړه پر خپلو کارکوونکو واچوئ. د ستونزې په علت فکر مه کوئ چې ولې رامنځته سوې. په دې اړه فکر وکړئ چې څنګه کولی سي حل لار ورته پیدا کړئ. له کارکوونکو سره مرسته وکړئ تر څو پرمختګ وکړئ. کارکوونکي د داسې فرصت په لټه کې وي څو وکولی سي پرمختګ وکړي. تل د کارکوونکو غلطیو یا تېروتنو ته مه متوجه کېږئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې له تېروتنو سره سره هغوی لا وهڅوئ څو داسې احساس وکړي چې ګواکې دوی د شرکت واقعي غړي دي او لرې نه ده چې په راتلونکي کې به د ورته پیښو مخه ونیسي. په دې کار سره نه یوازې چې تاسو به د هغوی زړونه خپل کړئ بلکې چټک پرمختګ به هم وکړئ. کومه تمه چې د خپلو کارکوونکو لرئ په ښکاره الفاظو یې ورته ووایاست. که دا کار مو وکړ
ډاډمن اوسئ چې هغوی به ستاسو له تمې سره سم کار کوي. خو که چیرې تاسو خپله تمه د هغوی سره شریکه نه کړئ، هیڅکله به هم خپلې موخې ته ونه رسېږئ. د کارکوونکو د کړنو په موخه د ارزونې معیارونه په پام کې ونیسئ. په یاد ساتئ چې د هر کار ارزونه ستاسو د بریا سره مرسته کوي او همدارنګه د هر کار د پایلې لپاره مالي معیارونه په پام کې ونیسئ. هیڅکله داسې فکر مه کوئ چې کارکوونکي په هر څه پوهیږي. کله چې هغوی ته کومه پروژه یا هم دنده سپارئ، لومړی دې ته متوجه اوسئ هغه څه چې تاسو یې وایاست آیا د یې په کتابچه کې لیکي. که یې لیکلي وي نو د تکرار هیله ترې وکړئ. تل له دوی سره په اړیکه کې اوسئ او دا ځان ته روښانه کړئ چې کوم کارونه سم ترسره سوي او په کومو برخو کې باید بدلون راسي. د کارکوونکو سره اړیکه هغوی ته دا انګېزه ورکوي چې ګواکې تاسې د دوی له کړنو خوښ یاست. که تاسو دا کار ونه کړئ او هغوی خپل سر ته خوشي کړئ، نه یوازې چې سم کار به ونه کړای سي، بلکې خپله انګېزه به هم له لاسه ورکړي. د هر شرکت کارکوونکي دا خوښوي چې نور یې له کړنو خوښي څرګنده کړي. په همدې دلیل خپلو کارکوونکو ته دا فرصت ورکړئ او د هغوی له کړنو خوښي څرګنده کړئ. د ستونزو پر وړاندې زغم ولرئ. کله چې د ستونزو سره مخ سواست، ژر مو اعصاب خراب سي او هیڅ یې نسئ زغملی. په داسې حال کې دا ښه کار نه دی. موږ باید د هرې ستونزې پر وړاندې زغم ولرو او داسې فکر وکړو چې کارکوونکي مو په پوره اخلاص کار کوي. نو که کومه ستونزه رامنځته کیږي، باید احساساتي نه سو. له زغم څخه کار واخلو څو کارکوونکي مو د شرم احساس ونه کړي. د ټولو په مخ کې له خپل کارکوونکي شکایت مه کوئ او د ستونزې په اړه هیڅ ورسره بحث مه کوئ. له مودې وروسته هغه خپل دفتر ته راوغواړئ او د رامنځته سوي ستونزې په علت ورسره خبرې وکړئ. ډېر دقیق اوسئ او په ښکاره الفاظو د ستونزې د علت پوښتنه ترې وکړئ. وروسته د رامنځته سوي ستونزې په اړه خپل خفګان ورسره شریک کړئ او هیله ترې وکړئ چې په راتلونکي کې د ورته ستونزو مخه ونیول سي. خپل کارکوونکي ته دقیق غوږ ونیسئ. که چیرې په دې وتوانید چې له ځانه دفاع وکړي، نو تاسو هم صبر وکړئ. کېدای سي دی د رامنځته سوي ستونزې علت تاسو ته په ډېرو ښو الفاظو بیان کړي او ستاسو قناعت ترلاسه کړي. که چیرې دی ملامت سو، بیا تاسو حق لرئ نیوکه پرې وکړئ، خو هغه به هم منفي نه وي. مشوره به ورکوئ څو په خپل ځان او کار کې بدلون راولي. کېدای سي ستاسو مشر تاسو ته ووایي چې پلانۍ ستونزه حل کړئ، خو دا چې څنګه به یې حلوئ، دا ستاسو لپاره څه ناڅه سخت برېښي. خپل کار ته دوام ورکړئ. آیا د خپلو کارکوونکو له کړنو خوښ یاست؟ اړینه ده چې هر وخت هغوی ته مشوره ورکړئ او خپل ملاتړ ترې اعلان کړئ.